الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د بدر د غزوې او د جهاد واقعه شروع کړې وه او دې ته مو خبره رسولې وه چې نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسېد او د مکې کافران د ابو جهل لښکرم بدر میدان ته راورسېد. دواړه یو بل سره مخامخ شو په هغه میدان کې او ما درته ویلي وو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لښکر په نیت نه ووتې، د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتیو نو ځان سره جنگی سامان کم وړی و. اته توري دي، شپږ زغري دي او یا اوښان دي او دوه آسونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لښکر دی او ټول مسلح دی. هغې سره اویا آسونه دي او 900 ورسره اوښان دي او ډېر جوش او خروش سره دي او په دې نیت دی چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعضې کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم. هغه خپل قوم سره راجمع که او وی چې قومه مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو دپاره راغلي یو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه، مونږ خو جنگ له نه یو راغلي، مونږ خو دې له راغلي یو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سله کوو؟ دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه، هغوی جنگ کیسه وانغېشته. بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شو راغی او د مسلمانانو د صفونو نه ګیر چاپیره چکر واو. هم لراغی وی یاره 300 خوشه دي وی اورګه ګورم دا 300 خو ډېر لږ دي خو به ځان نه وجني،
زمونږ مضبوط لښکر دی دی مونږ سره نشي جنګېدی کیدی شي دوی دوکه کوي او د دې غونډۍ شاته دی ځان سره نور لښکر پټ کېنولي نو زه چکر لګوم نو دی لاړ د بدر د غونډو او د غرونو نه تاو راتاو شو هېڅوک یې پیدا نه کړل چې راغی حکیم ابن حزام دا وروستو بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګو شاته ورسره نور څوک شته هم نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره یو څو تورې دي ورسره خو جوش او جذبه مولیده یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلک وجني نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعضې خلک مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه وي دی لږ ښه سړی و پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلک دی نو جنګ څه دپاره کوو مونږ چې په کوم مقصد راغلي چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان یې لوټ کوي هغه قافله اسې محفوظ مکې ته ورسېده زما له جنګ نه غواړي حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ هغه سره به میلو شو به پوی کو عتبه لرالل عتبه د مکې مشر و لوی سردار و سپین ږیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو عتبه قوم را جمع کو قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ وی مونږ څه لروتی یو مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرالو اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره یې وکړه وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پرېږدی پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ به هم ترې خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و نو عتبه ته تپوس وکړو وی عداسه دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسیم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالو وی هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمر ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره یې جنگ راغلی و هغه عمر ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی و نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمر ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم یا عامره وی کاکا خورې د رور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره دا کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره وا عمره ای زما روره ای زما روره بس هغې سره هم خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي
چې نر څوک دی. نو د بهادرۍ په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي. نو ټوپۍ وله راوړه نو سر یې غټ و پې نه برابرېده. نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع منځ یې وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه له د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم. ما ته خدای ویلی دي چې که د ابو جهل په لښکر وردی دام در کوم او که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی دام در کوم. ما سره خدای وعده کړه. اس فکر چې ونه کې سیهزم الجمع ویولون الدبر. او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونی او تاسو له به خدای فتح درکوي. فکر مه کوئ فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. الله رستو فرمایي کنه ستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وسله د سره کمه وه طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړی او تکلیف کې مبتلا وی بیا همدله خدای مدد وکړه. نو د جهاد ترغیب یې ورک د شهادتونو ترغیب یې ورکړ او بیا صفونه نیغول. چې کله صفونه نیغولو غش یې راواغشته او داسې راښکه یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لږ یو پوټی خېټه رابار و د صف نه. نو نبی علیہ السلام ورسره خوش طبیعتي وکړه نو په خېټه یې وله غش یې راښکه وی استوي یا سوید. سویده نیغ شه برابر شه صف کې او خېټه باندې غش یې راښکه بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته. وی دا الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه د سره وکړم؟ وی زما خېټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم. صحابه هم حیران دي خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه ده خوږ کړې د سره خوش طبیعي وکړه او غش یې راښکه. وی نه انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی. نبی علیہ السلام ورته زر لمن مبارک اوچته کړه. وی راشه زما نه خپل انتقام واله. داسې ښکلي اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یې اوچته کړه دغې سوید ورمنډه کړې او سوید ورمنډه یې کړې او د حضور پاک خېټه یې ښکل کړه بار بار یې ښکل کړه. اردت هذا یا رسول الله د خدای رسوله دغه مې اراده وه چې ستا دا خېټه ښکل کړم او د الله رسوله ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتي ما له د خدای په دربار کې دعا وغواړه چې الله په ما رحم وکړي. حضور پاک ولې ډېر په مینه دعا وغوښته. صحابو صفونه چې کله برابر کړل نو حضور پاک الله ته بیا لاس اوچت کړي. ظاهري اسبابو په نظر خو مسلمان کمزور دی. یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتی دي خدا او ډېر په فخر راوتی دي او ډېر په لویه وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلی دي خدایا. مقابل کې زما ملګري ډېر عجزانان او کمزوري دي خدایا. الله د دې قریشو دا کبر په خاورو کې واچوه او زما دې ملګرو له خدای غلبه ورکړه. دا دعا یې بیا وکړله. ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کېږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي. ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وی 300 به یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدي به ونیسو مکې ته به بوځو هلته به ورسره راکاږو. دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې وله یې ونسي او شیطان راغلی دی. شیطان د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې او شیطانان یې ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي.
ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوسته دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوسته دي زر دادی او زر د لما راوسته دي اس فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا ډېر خطرناک شی دی صحابو ته لومبې دا اطلاع راغله چې کافر زر دي بیا دا اطلاع راغله چې دا سراقه ابن مالک ولا 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا دا اطلاع راغله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړي دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوه اس فکر چیونکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکڑی 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اگر جرنیلو او 1500 فرشتے دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وے اگر جرنیلو او صحابو لیدلے وی دا فرشتے چرا کزے دے نو مونگ تا دا سر میگی خکارے دل ما پا خپل یو غر لیدلے دے دا بدر پا مقام سر اخوا کے چه پا کم غر دا فرشتے را کشوی دی اگر تک کے سرے شگی دی تک کے سرے یو شان دا شگو ڈیرے دے یو غر دے راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خورالے حضور پاک تاو درے دی دا اللہ رسول جے فکر انو کے اگا زر دی زر مونگ دا دی راغلی کستا مرگر سر وصل نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دے فرشتو تویدی جنگ بتاسو نکوے تاسو صرف مسلمانانو لڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنان دا سے معمولی ڈب ڈوب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورالے ادرے دے رب العالمین ورطبیع سوئی بی انی آیت میر ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے ولردی کدا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلے دی او کدا کورس 15000 آغا دروغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیارے دی فکر ہو دے زر پا میدان کے غید زر میں تراوستے 3000 ولاڑی دی درتا 5000 ور پس شاعت نور ولاڑی دی کہ ضرورت پیش ہوتا در سر دی وہ جنگ پتاسو کوم تماشا کا واس چسے کے گی چکل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خوب او پی جند چی دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا دے سراقہ ابن مالک پا شکل راغلے دے و دا ابو جہل اللہ سے نیولے دے چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے وہ چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطوی سکے لکا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خوب دا قدر پالی فلام ورابی دیکن رامی وستے باز دا سی میں ادرو لے چی اس نا تختی دیشے او نا کامیابی دیشے لاسی تیراق کوئی چرتا زی مونگ یو آجا قوم توی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسینم آغا فرشتے را لے تاسو نینے زچتا اٹھنگے دیشا ما بس اخوت لالے ابو جہل حق حیران شو قوم وتوی چی گورا مونگ دا تو چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگا دا اگا سراقا خو شیطانو پا شکل دا سراقا سر دا قوم دا نلا دے سر دویخ پی لگی و پی دے جنگ چکل شروع کے دا نو عطبہ خودی پیغور ورکو استاز ویلی دکا جنگ نکے اگه اس پہ معلوم کو
شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه روځه. شیبه یې ورو یو یې زوی دی ولید، وی ولیده روځه. ګور اوس بهادري دې ته وایي. دا زما له پیغور را کوي، اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنگ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنگ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دا یې درغی. دوی درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړه څوک یې؟ یو یې د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې. وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا، موږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رور استوزوی، نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم ترزوی دی. دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده، یو د ترزوی او زوم علی، درې وړه وستل. یو څوک دا ونه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي. درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځاو. علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار کړ، کافر درې واړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته. حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته، بیا وفات شو. په مبارزه کې لومبې درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشحاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنگ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمائی، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې به زه د خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه، وی د قیامت پر ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی، زه به ودرېږم للخصومه. خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه ځایما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبې میدان ته وتیم او ګټلې میدان، زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل، ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي، او خو د تورې جنګ و دا ټوپک خو نو. وی ما وی خدای خیر پکې واچوي، په ځان ویرېدم. یو خو هم هلک دی، بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل. د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښود. 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې و. ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکا جي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پسې کې ما تفعلوا به ته پسې کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجنم دوه خبرې وی خوا کې مې در سره رور دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدلې ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زموږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زه مرم یا به دې مري وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امرګری دغه دی وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږ لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښود چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځول او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په دې جنگ بدر کې شهید شو هغه امیه تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په طریقه ابو جهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي د نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده او د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان د زوی نوم دی دواړه روان دي دې کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم مې پې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په ما لوبې کولې که دی نن بچ شو ګورې بیا زما خلاصي نشته بیا له د ګوتو له چته ورنشم دی ظالم له صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړی عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي یو حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکی صحابه پسې را رسېدل نو چې را رسېدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ خو دروند دي 2 کسه پې سواره یو او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود د زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه دا بوډۍ قصه به م یاد ای که نه زوی ناجوړ وی خدایا دا بیماری په ما کې خدای جوړ کې خدای دا بیماری په ما کې خدای ما را د په ځای مړه کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او رالی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار که د پسې شو بیا و پسې را ورسېدل وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ور وغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به یې وجنی زه دې نبي علیہ السلام له بوزم صحابه وی چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم ته ډېر وسې په دی کې خدای ته نه پازانې پې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړ 14 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولا تلم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي په هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات یو لوی حال یې جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې به کله په جهاد کې کامیابي ومونته نو زر به نه ته 3 ورځې په هغه میدان کې ویساړو 3 ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح ومونته وکړې لاړه څه طرف 3 ورځې 3 ورځې ویساړو نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ کویانې اوبه پکې په ګزونو لاندې وي غټ کویانې وایي دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چېرته څښا اوبه وې پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوې ټولې کوي کې وغورځوه یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی نو دې چې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ور واړوې پټې کې کوي کې واچو نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته ودرېد نو نومونه یې والا اخیستل اے ابو جهله اے عتبه اے شیبه اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث اے فلان کیه نمونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه مونږ سره یې د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زوره نه ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه تاسو نه اورئ
تاسو بیا هم په دنیا کې موجود یې، سوچ او فکر هم بل طرف ته په دنیا کې، او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی. هغوی یې ستاسو نه ښه اوري، تاسو یې داسې نه اورئ. زورونه یې ورکول نبي علیه السلام. باقیو تختېدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل، رالل مدینې منورې ته. چې دا او یا کم گرفتار کړل، دې کې هم غټ غټ سردارانو. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې دې سره څوک وکړو. حضور پاک د جبریل علیہ السلام سره هم پکې مشوره کړې وه. صحابو مختلف رائے ورکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وه چې صاحب فدیه به ترې والو، جرمانه او پرېږدئ. د حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر ستا سره یې ده، وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي. وی نه وایه. وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي، او داسې به یې نه وجنو، هر یو کس به خپل رشته دار وجنو. د الله رسوله زما پکې ماما دي، زه به دا ماما وجنم. د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی، به زوی وجني. د حضرت علی پکې رور دی عقیل، اب خپل رور وجني. او د الله رسول ستا پکې یو تره دی عباس، او یو دی زوم دی ابوالعاص، ته به دا وجني. هر سړی به خپل رشته دار وجني. چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدای ستا په مقابله کې موږ نه پلار پېژنو، نه تره پېژنو، نه زوی پېژنو، نه ماما پېژنو. او واقعي په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی، میدان ته راووته. هل من مبارز شته چې څوک ما ته میدان ته راوځي؟ نو پلار خو د زوی اواز پېژني. حضرت ابوبکر چا نه تپوس وکړو، وایي د اواز د عبدالرحمن نه دی؟ وایي دی که نه. بس تورې دی کړنګ ورکړه، ورمنډه یې کړه. وایي درلم، زه میدان ته درلم. حضور پاک کلک ونیوی، ته به نه ورځم، بل څوک دې ورشي. قسم په خدای صحابو د دین دپاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړې داسې قرباني ورنکړي. نه بیا پلار پېژنده، حضور پاک سره خو مینه د هغې وه، زموږ څه مینه ده؟ په دین خو قرباني هغې کړې ده، زموږ څه قرباني ده؟ په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی، موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو. اوس یې وګورئ دغه دی که نه، موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان، قرآن شریفونه زموږ سوځوي، چیلنج راکوي. پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو، اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو. موږ له چیلنج راکوي، چیلنج. او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځو. موږ له چیلنج راکوي، او موږ اسم نشي. موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو، موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو. غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې، او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي. دې ته غیرت وایي. په دین ننګ. موږ خو د غربې مانځل هم جومات ته نه ځو. موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه که. موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو. موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري. موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو. موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو. زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي. مونږ به ورسره نه مخامخ کېږو. دا ټولې خبرې به مخکې راځي. ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي. مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو. مونږ وایو زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه، او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي. دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي، خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي، د مور نه به د بچو تپوس کېږي، د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي. دا زه نه یم، دا حضور پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته.
حضرت عمر فاروق وی زب هر سړی به خپل رشتہ دار وجني. عمر ډیره سخته فیصله ده. صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه. باقي نور ټولو وی صاحب فدیت والو پرېږده. حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه. جبریل څه چل وکړم؟ وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دې خوښه یې هغه وکړه. څنګه دې خوښه خو دا صحابه دې پوه کا که فدیه واغېشته او پرې یې ښودل نو دا اویا دي. اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري. اویا به مري. نبی علیہ السلام صحابه ته وی ولې که فدیه م واغېشته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري. صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګر مونږ خو د مرګ نه نه یېرېږو. فدیه ترې واغېشته. بیا چې د فدیه اغېشته هغه عجیبه وه. سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دې پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ. دا د فلان کی دا به خوشې کړ. حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمان مو چې دی یو صحابي لا ورکړه تقسیم کړ په صحابه وی لاسونه ولو تعالی چې د نو نه تخصیص او کې کوي. نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول. ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته. خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشانه و خوب نه ورته. بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کوي. نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی. حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل نو لاسونه یې وله سخت تړلي وو د هغې د وجې نه یې زبیرګي کول. نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلار شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني. نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې یو د خپل ځان یو د رواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وی رواره تا ته پته نه چې زه مسلمان یم. وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې دړه نه خدای خبر دړه خدای خبر او فکر مه کوه که مسلمان او مونږ د فدیه واغېشته خدای به بدل درکړي خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې د ځان به م ورکې د رواره به دې به ورکې. وی رواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب یم. وی نشته د سره وی نه. وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې له دې بټوه ورنه کړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې. ای رواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر. ابوالعاص یې ورته را مخکې کړ زوم و د پیغمبر علیه السلام. حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېږه. سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې م فدیه راولېږله د خاوند. انصاف خدای کړ. نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی. نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه هم فدیه غواړې د خپل زوم نه. نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی هم پکې واله. نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پې صاحب د ابوالعاص فدیه ده چې ویې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلې. هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو داسې ورته کتل. که ته صحابه خو پوه شو
وی صاحب ولې کدی خوخې د دا فدیه به مونږ واپس کو او د عباس ته به واپس کو نخلو تستا تر دې کاکا دې وی نه چې نور عالم دینه به ملو وی خدای د ابو العاص ته به واپس کو وی نه کوم خوخې نو د عامل به ته صرف واپس کو دا زما مشری بیبي دې ته په غاړه چولو دا به واپس کو یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا چې تو رسې زما لور به ماته واپس کی ویلې قیدیان ټول واپس کی او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سوره کړله او را رخصت کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را غردوله په ګډه ماشوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی رسول الله درو رسید رب العالمین فرمای ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة وی تاسو ډیر کم وې وسله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په دل کې د الله یاره پیدا کې نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوي لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوي نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دي دامنه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټمبم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نهر په دا دریاب په بن کدا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس وال ټکول خوري دا چې ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب ایمان پا سچ ازان کی پیدا کر کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا بستا کامیابی وی او د دشمن بنی ازمونږ نن نشتا ولی نشتا زمونږ ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمونږ حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسی د امریکای زنده باد او باسی او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیمه اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم بل میانس کې سره اخته دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې دا خدای مدد د سره بیا وړل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وصلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لګي پیسې دي لګ دولت خو سره نه دي لګ تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو درو ګرځي او یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی دي پیسې خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ پکار د خو ټیکنالوژي دا لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم و انور سره ډیر و اعتماد په خدای لویا خبره فلعلکم فاتقوا الله خدای نه یره
خدای نه یره پړه کې نشته، نه د حکمران طبقې شته او نه زمونږ شته. که زمونږ د خدای نه یره پړه کې راله، تقوا نشته که نه، پرې ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکا، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مولوي صاحب خره ورته ننه پورې سړي زوی رانغی، خو چې کم راځي د بل د پاسه، یو چې کم ټیکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي. عوام یې تباه و برباد کړل، ویست کړلې دا وینې د عوامو. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت، څوک یو څه څوک بل څه، وعده به یو کوي او کوي به بل څه، هېڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخئ، لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی، هېڅ هم پریشانی نشته. که دا جوړ زمونږ راغی، نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی، خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي، نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي، د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي، نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی، او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته یو 2 رکعاته کړي دي. اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل، هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت هغېشته په ولاړه، ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر خو خدا دی چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي، او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي، په ناسته د پیغمبر هم تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبي علیہ السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي، نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري، هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ویزانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو، وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا، فانها الهتنی دې په مانځه کې خطا کړم، مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري، که مونځ به کوي. قبلې دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانک د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دی. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي، ما نه مانځه کې سستي کېږي، دعا راله وکړه. ځان به تکړه کېږ، ور یوازې په دوا کار نه کېږي. ځان به زموږ به دوا راته کو چې خدای تکړه کا، خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي، دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه. دا په دې پوه نه شم. بنین باندې بنین مونځ کېږي، خو کمیس اچوه. ښه، یو دوست نارینه اولاد نشته، الله دې نارینه اولاد ورکړي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې. الله د مسلمانانو اتفاق راولي، مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده، پرون هسپتال ته وړې، دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې، هغه هم څه دعا غوښته، دعا ورته وکړئ چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږ
دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی، هغې ته دعا وکړئ. هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي. الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچې په قسمت کې ولیکي او خدای دې ولا ورکړي. نور هم بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او ته ولا پوره کې حاجتونه. او پرون د محمد سیار لالا ټبر وفات شو، هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي، او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي. الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په زړه کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټولو له پوره کړي، چاته پریشانۍ ټینشنونو دي هغه له په خوشحالو باندې بدل کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول. او روجه متعلق خو دې خبره وکړه، روجه متعلق پرون پر ازلو کې فیصله شوې ده چې د زیارت پر ورځ قوي روجه ده او د چهارشنبې په شپه که میاشت ولیدې شوه د چهارشنبې به روجئ. نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې د چهارشنبې په شپه لګې میاشت ته ګورئ، میاشت ته ګورئ. د زیارت قوي ده او د چهارشنبې که ولیدې شوه نو چهارشنبې به. ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.